عزیزان قرباني چې دا خپل شرایط لري، شرایط پر هر چا باندې نه ده، پر هر چا قرباني چې د هغه نسته. مثلا اوس شنه دی پر هغه قرباني نسته چې هر څو مالدار یې پروا نه لري، لیونی دی پر هغه باندې قرباني نسته چې هر څو مالدار یې پروا نه لري، مسافر دی په سفر کې تللی دی هر څو مالدار دی پر د باندې قرباني چې د هغه نسته. صحیح سلو. اوس یو سړی چې دی هغه مثلا غریب دی، بې وسه دی، د شیشته پر د باندې قرباني چې د هغه نسته. اوس ګور څه دا رقم خبرې دي چې په هغه کې مطلب دغه قرباني ستن نه، الله رب العزت دی نه چې موږ ډیر مجبور کړي وو خامخا به ته قرباني کوي، خامخا به ته قرباني کوي، یا خامخا تور نه دی. څه شرایط الله را شوولې دي، دا شرایط مطابق سره به قرباني وکړي، هغه ثواب او کې دغه بغیر د وکړه د خپل رضا ده، هغه باندې الله چې دی هغه د سره راضي شي. په قرباني کې عزیزانو پر چا باندې قرباني چې د هغه ستا زموږ په زنانو کې یو زنانه دغه مثلا ونیمه تولې سونه چې د هغه لري، دا مقصودی تولې دا کې زده کړي. یو زنانه ده ونیمه تولې سونه لري، چې دا څه ونیمه تولې سونه لري، پر دې باندې زکات هم شته، پر دې باندې فطرانه هم شته، پر دې باندې قرباني هم شته. صحیح سلو. دا خو یو خبره. بل خبره دا ده یو سړی چې دی هغه سونه نه لري، سونه نه لري چې څور پیسې سړی ولري، نو د هغه مقدار علماو 2.5 تولې چاندي یا د هغه قیمت چاندي خو مفتي په کورو کې څوک نه لري، نو ته به حساب ولګای 2.5 تولې نن ورځ چې ما پښتنه وکړله هغه تقریبا 15,000 روپۍ، 15,000 روپۍ یو سل یو نیم سل روپۍ بالا، یعنی په 1,000 روپۍ باندې هغه ګرام دی، نه توله ده، توله په 1,000 روپۍ باندې توله ده. نو دا 15,000 یو سل 100 روپۍ جوړیږي. نن یاس د اختر په ورځ سړی 15,000 روپۍ ولري، د قرضې څخه خلاص دي، د چا قرضدار نه دی، دومره پیسې ودته نغدي پرتی دي یا پیسې نغدي نه دي پرتی، ودته مال تجارت پروت دی. تجارت دا معنا ریړی والا دی، د ریړی والا چې په خپل ریړی کم مال اچول دی هغه د 15,000 روپۍ دی، اوس پر د باندې قرباني چې د هغه ضروري ده. بنیادی شی په دې کې چې د عزیزانو هغه نه سونه ده نه مطلب د سونې سره دا شی تعلق لري، بنیادی شی چاندي دی. 2.5 تولې چاندي څوک لري، که چا 2.5 تولې چاندي درلود پر هغه باندې قرباني ستا، کې سپین زر نه درلود 2.5 تولې د دې قیمت لري کې نه لري، کې د دې قیمت درلودي یا د دون قیمت د تجارت مال درلودي، د خرڅېدو شی درلودي، بیا پر د باندې زکات دی هغه ستا. اوس یو بل خبره ده، اوس یو زنانه ده هغه مثلا یو غوت کې لري، صحیح سلو، دا غوت کې مثلا په 40,000 روپۍ، نو پر دې قرباني یو شی نشته. اوس دا زنانه یو غوت کې لري چې هغه مطلب په 50,000 روپۍ، یو د چاندي چلې ورسره لري هغه مثلا په 1,000 روپۍ دی، دا څو دا یو 50,000 روپۍ او 10,000 روپۍ دا نور لري، 10,000 روپۍ نور لري. دا چې ګرځي سره یو ځای کې 1,000 روپۍ جوړې شولې، چې 1,000 روپۍ جوړې شي پر دې ښه زبانه قرباني چې دا غسته. کچیر سونه وا سونه کی خالص سونه دا چې ونی میتولې به که سونه نه ولا مثلا یو وخت کې ولا د وخت په اخا به چاندي لري کې نه لري، که چاندي نه لري نقد لري کې نه لري، یو ور په نقد لري او یو غاړګي لري مثلا یا یو بنګړی لري، دا یو ور پیو دا یو بنګړی سره یو ځای کې د سونې بیا ورته وګوره هغه 2.5 میتولې چاندي یا د هغه قیمت چې جوړیږي کنه چې جوړې دی بیا پر دې قرباني ستا کنه جوړې دی بیا قرباني نسته باندې. زموږ زنانه خدای زموږ په خاني خلک وراولار سو ولیار د ونی میتولې کما کړه سونه ولې ول بیا زکات هم نه پر راځي قرباني به هم نه. دا په هغه وخت چې خالص سونه سره ولري، خالص سونه کې د سونې سره دویر په درلود بیا د سونې مقدار ناقصل کیږي هغه 2.5 تولونه به بیا چې یا به دغه قیمت لري، دغه قیمت څو دی نن ورځ هغه 15,000 روپۍ دی. که 15,000 روپۍ چا د اختر په ورځ ودرلودې او قیمت ته چاندي داغه وو بیا پر د باندې قرباني ستا کنه قرباني چې د هغه. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.